د شومدم انگازې مرگ صبر وکا لکشان وور می په وجود کشتا مرگ صبر وکا لکشان وور می په وجود کشتا ډیر می دي سوځلي او زما د سوځېدو دی وخت دا د غني خان د تودې جذبې یوه توده ناره ده چې په ورینو الفاظو د شعر په ژبه بیان شوې ده د غني خان د هنري ژوند او شاعرانه تصوراتو په هکله غږېدل یا د هغه په شعرونو باندې تبصره کول هغه هم په څو کرښو کې څه اسانه او ساده خبره نه ده ځکه هنر په مجموع کې او بیا شعر د هنري هستې د بیلګې په حیث د انساني ژوند روښانه هنداره ده او انساني ژوند هم یوه رړخیزه پدیده د غني خان په شعرونو کې چې دا ژوند په ډیر هنرمندانه انداز حتی په خپله د ژوند په پرتله هر اړخیز انځور شوی دی ځکه خو یې د هر اړخ انځورول او یا یې په هر اړخ باندې خبرې کول د دې وړې لیکنې له زغم او حوصلې نه وتلی کار برېښي خو دلته د غني خان د وخت په نامه یوه غزل د یوې مصرۍ په لوستلو سره د ده په لوړو خیالاتو او رینو افکارو چې د هغه د تودې مینې او ګرمې جذبې څرګندوی دی په ښه توګه پوهېدلی شو له مرګ نه مهلت غوښتل د څه دپاره د ژوند د بقا په خاطر مرګ ته د نه تسلیمېدو په خاطر له نابودۍ سره د مبارزې او جګړې په منظور د خپل ذاتي شخصیت د ورینو پلوشو د بل ساتلو په خاطر او د انساني ژوند د بېپایه کاروان له سلسلې نه د پیوند نښلولو په خاطر غني خان په ژوند مین شاعر دی په قوم او پښتو مین شاعر دی د پښتون قوم دپاره د یو باحیثیته ولس او تبر د نوم ګټل غواړي او کله چې د پښتنې حجرې د ورانۍ نه په تشویش کې شي نو خپل ویاړلي بابا د پښتنو سردار د دې ستړي ستومانه قافلې سالار خوشحال خان ته داسې فریاد کوي د خټکو لویه خانه د خټکو لویه خانه د همه پښتون سرداره ای غمگیره د غمجنو د پریوتو مددگاره او اجره چې تی خان وی آ کاروان چې تی امیر وی آ حجره په ورانېدو ده آ کاروان دی بی مهاره ستا په اوښکو زرغون شوي ستا په وینو پایدي هغه باغ لغړن پروت دی بی بلبله بی بهاره بیا د ننګ توره تیره که بیا ننګیاله دا دیره که شهرضا مرور خانه شب پخلا دلگیر سالاره او په دې توګه یو ځل بیا پښتون ملت ته د خپل بابا د بیا زیږېدو هیله کوي چې بیا د خپل قام او ولس د میړانې سرداري وکړي د غمجنو او پریوتو مددگار شي
او د خپلې ورانې حجرې او لغړن باغ د بیا ودانولو بندوبست ته مټې ونغاړي او د خپلې ډېرې د ننګیالولو دپاره د ننګ توره تېره کړي، څو په دې توګه د شلېدلي کاروان تړلي او دا د سوځېدلو او سازېدلو سلسله جاري وساتلی شي. ډېر مې دي سوځلي اوس زما د سوځېدو دی وخت، ډېر مې دي سوځلي اوس زما د سوځېدو دی وخت. مبارک د شدا سول زموږ مشره غني خانه.